زه د یو پښتنه کوم څنګه به یو خبر ته خلکو سره شریک کې چې تا او ستا ټیم په 2 کاله کار کړی دی او اوس نتیجه راوړې ده. فکر په وکړه، همدا فکر دی یو څو ساعتونه ما کو، نتیجې ته ونه رسېدم ځکه زه دومره خوشحاله یم چې دا خبر تاسو سره څنګه شریک کړم. خو لږ بیرته واضح کړم، سلو به خبرې وکړم چې انشاءالله تاسو پوه شئ په دې مفکوره واورئ که زه مړ ژوندی وم د باندې باید نور افغانان کار وکړي او دا کار انشاءالله حتما سر ته ورسیږي. ما په 2 کاله کار کړی دی او مطمئن یم د نور کار هم په کار دی تر څو پورې چې یو نتیجه مثبت راوړي. الحمدلله د 2 نظامو سره په خبرو، مختلف وزیرانو سره په ناستو، والیانو سره، مشران سره په ناستو، نن زه یو نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه هم ډېر زیات مننه کوم د اسلامي امارات نه چې دا اجازه یې موږ ته راکړې ده، د امکانات یې برابر کړي دي، دا باور یې په موږ کړی دی. خصوصا پخوانی وزیر د مخابرات، الله دې هغه ته هم اجر ورکړي چې دا امکانات برابر کړي. هغه دې چې موږ یو نظریه درلودله چې ولې نه د یو کې سټایل کوم چې NHS دی هغه افغانستان ته راوړو، کوم چې په جرمني او ناروې کې هم یو صحیح سیستم شته دی، خو د افغانستان ته جدا موډل جوړ کړو. افغانستان کې صحیح بخش کې واقعا یو څه کار په کار دی، بلکې په نور بخشونو کې هم چنان. لیکن عمومي زما دا فکر و چې ولې نه موږ یو ملي صندوق جوړ کړو تر څو پورې ټول افغانان، جامع بین‌المللي، دولت، عوام، خیریه بنسټونه په همدې صندوق کې همکاري وکړي او دا صندوق د مختلف خیریه کارونو ته استفاده شي. دا صندوق څنګه و؟ چون په افغانستان کې بانکي سیستم دومره قوي نه دی، ولې نه چې USSD، IVR او SMS ټیکنالوژي باندې چې موږ یو شارټ کوډ وخلو چې هغه شارټ کوډ الحمدلله موږ اغستی دی او دا شارټ کوډ اوس نمبر دی 650 او اترا باید زه ذکر کړم چې اترا نه هم یو جهانمند نه چې په دې بخش کې موږ سره همکاري کړې ده. دې شارټ کوډ ته هر یو افغان کولی شي چې مقدار پیسې هره میاشت ورکړي. فلحال هره میاشت سیستم پکې فعال نه دی، یو ځل تاسو کولی شئ ورکړئ. دغه صندوق به ملي صندوق وي، مختلف وزارتونه په دې کې دخیل وي، مختلف د جامع خلک به په دې کې دخیل وي، علما، همچنان ساینسپوهان، د مختلف وزارتونو مشران، د کلیو د ولایتونو مشران چې دې صندوق کې باید دخیل وي، کومکونه وکړي. دا صندوق موږ چې شته کارولی شو. اول چې کله خدای ناخواسته طبیعي حادثې کېږي لکه هرات او کونړ، موږ دفتن کولی ټول دې صندوق ته کومک ورکړو په SMS باندې، په زنګ باندې، او زموږ د موبایل ټاپ اپ نه پیسې کټ شي، دلته لاړ شي او موږ دا کوکونه ته ولیږو. لیکن زما عمومي کوم پلان چې و دفتن الحمدلله دا کار شوی دی، ته هم دا اوس کولی 650 زنګ ووهې. فلحال افغان بیسیم کې فعال دی او ډېر ژر به زه نورې شبکې هم پکې فالو. بیا یو غواړم افغان بیسیم نه زړه کوم مننه وکړم چې موږ ته دومره یو ښه ښایسته خیریه ډیل راکړی دی چې باور دې نه کېږي. نورو شبکو چې نوم به یې نه اخلم 80% کوم پیسې دې صندوق راتلې غوښتل چې هغوی واخلي، لیکن افغان بیسیم په هر یو ټرانزیکشن باندې فقط موږ نه 2 افغانۍ اخلي. دا واقعا د افتخار ځای دی چې زموږ خپله شبکه ده او دا څومره خیر کار یې موږ ته وکړو. روشن سره، MTN سره او همچنان اوس MTN اټوما شوې ده، دوی سره هم خبرې روان دي او مطمئن یم چې هغوی موږ ته هم یو ښه ډیل راکوي ځکه دا یو ملي پروژه ده. راځم خپل موضوع ته بیرته. په دې صندوق کې چې کله پیسې راځي، زما نیت دا و چې موږ وکولی شو چې کوم په افغانستان کې فقرا دي او وروسته ټول افغانان پکې دخیل کړو چې هر یو افغان ته موږ 1 لک افغانۍ د کال ته بودیجه ورکړو، هر یو فامیل ته چې تاسو 1 لک افغانۍ بودیجه لرئ، ستاسو صحت به پکې مکمل په دې 1 لک افغانۍ کور کېږي. که موږ سره بجټ ډېر وي، موږ 2 لکه کولی شو، 15 لکه کولی شو، 6 لکه کولی شو. نو هر فامیل 1 لک افغانۍ د کال بودیجه لري چې په خپل صحت باندې مصرف کړي. که هغه مصرف نه کړل، هغه 2م کال ته ځي، هغه 2 لک افغانۍ هغوی ته کېږي، 3م کال ته 3 لکه، 4 لکه، او همداسې ټول فامیل په دې کې دخیل دی. موږ په افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هغه فامیلونه لرو چې دفتن چې کله دوی مریضان کېږي صحت ته ضرورت دی. میندې به په ولادت کې ژوند لاسه نه ورکوي، ماشومان به په وړکتوب کې نه مړه کېږي، ماشومان به زموږ سوی تغذیه کېږي نه، ماشومان به زموږ معیوب کېږي نه د مختلف د امراضو وجې نه. نو دغه یو غټ ملي پروژه وه او دا ممکن دی ځکه افغانستان کې موږ تقریبا 1 میلیون دولت کارمندان لرو او 1 میلیون کسان زموږ خصوصي سکتور کې کار کوي او تقریبا بیا 3 میلیون په لاندې چې کوم عام خلک دی هغوی کار کوي، یعنې 15 میلیون موږ کاري هلته فورس لرو او تقریبا چې د افغانستان 4 میلیون کسان ته په 2 باندې تقسیم کړي ځکه یو فامیل تقریبا 2 غړي لري، نو موږ 100 میلیون فامیل لرو. په هغه کې بیا څونه فقرا دي او دا ډېر په اسانه په وزارتونو سره په هماهنګي، نظام سره په هماهنګي موږ معلومولی شو
او موږ دغه صندوق نه دوی ته هره میاشت پیسې ورکولی شو. دا وروستنی پلان دی کوم چې زه ژوندی وم پې کار کوم. که الله ما نه دا روح واغستو نو زما واقعا د عاجزانه تقاضا مې دا ده چې په دې سیستم کار وکوئ. دا به د افغانستان ډېر غټ مشکل په صحت بخش کې او موږ کولی دې صندوق نه تعلیم ته هم پیسې وباسو. موږ دې صندوق ته ټیکنالوژي ته هم پیسې ویستی شي تر څو د افغانستان په داخلي منابع ولري، افغانستان په داخل کې امکانات ولري تر څو به خپل خلک سپورټ کړي. بدون د شک د کې نور آیډیا هم راتلی شي چې یو صندوق د خیریه وي او یو صندوق یو شرکت ملي وي چې خلک پکې انویسټمنټ وکړي، هغه په کار واچي، پل پلچک ایرپورټ ریل پټلۍ به جوړې کړي او بیرته افغانانو چې په دې شرکت کې چې کوم ملي سرمایه‌ګذاري شرکت دی پیسې ورکړي هغوی ته بیرته ریټرن راشي. زه نه غواړم دا آیډیا ډېر خلک پې دلته اوس کنفیوز کړم، لیکن لنډ درته ووایم چې دا یو ملي صندوق دی چې هر افغان پکې برخه اخیستی شي. زما نظریه دا وه چې دا باید هره میاشت څوک ځان ثبتوي، هره میاشت پیسې ترې کټ شي او اټومیټک دې صندوق ته راشي. لیکن متاسفانه اترا دا فیصله کړې ده چې دا کار باید څوک هم ونه کړي، ځکه بعضې خلک په دې نه پوهېدل چې ځان سبسکرایب کوي هغو نه هره میاشت پیسې کټ کېدلې. د هغوی د حفاظت دپاره دوی دا فیصله کړې. لیکن زه غواړم چې اترا سره هم چند وزیر صاحب د مخابرات همداسې نور وسبان سره کښېنم او په دې موضوع باندې هغوی پوه کړم تشریح کړم ته چې دا د نورو سبسکرپشن په شان دی نه دی بلکې دا یو ملي پروژه ده او په دې کې به ټول افغانان دخیل وي، ټول افغانان برخه واخلي. موږ تقریبا 15 میلیون چې کاري قدرت لرو، هره میاشت موږ 200 افغانۍ ورکو. نو فکر وکړه چې دا 100 میلیارد افغانۍ د کال کېږي. همداسې فکر وکړئ که موږ د پاسپورټونو یو څه مقدار پیسې د صندوق ته ورکو، که همداسې تذکیرونه ورکو، د طیارې ټکټونه ورکو، چې کوم ټولونه موږ په سرکونو کې لګولي دي هغوی نه مقدار پیسې صندوق ته ورکو، نو افغانستان به په خپله داخلي امکانات لري چې کوم زموږ فقیران او مسکینان دي دوی سپورټ شي په داخل کې. محتاج به نه یو UN ایجنسیانو ته، USAID ته او همداسې نور شیانو ته. ځکه زه فکر کوم چې موږ باید خپل ځان سره په خپله کومک وکړو چې خپل ملت آباد کړو، خپل ملک جوړ کړو او په خپل دفاع دپاره ځان آماده کړو چې متاسفانه آینده د بل چا شکار جوړ نه شو. نو دا یو پروژه وه چې ما پې الحمدلله او زما ټیم پې 7 کاله کار کړی دی او ډېر زیات د تکلیفونو نه، د تهمتونو نه، د تحقیقاتونو نه تېر شوی یم. زه د ټولو خپل ټیم غړو نه دې ویډیو کې زه مننه کوم. الله دوی ته اجر ورکړي. دې حده پورې حوصله کړې ده، کار یې په ده باندې کړی دی او هر یو کس نه چې په دې بش کې یو ګوته هم چې کړې ده د ستاسو اجر به الله سره وي او مطمئن یم چې ته به د اجر په ورځ د محشر کې ګوري. آخري پیغام مې دا دی، دا یو واقعا ښه پروژه ده. زه نه غواړم چې دا پروژه شاته لاړه شي. دا مهم نه دی چې قمر جوړه کړې ده، ټول نه مهم دا ده چې دا نظریه باید تطبیق شي. موږ باید یو ملي صندوق ولرو چې زموږ فقرا سره کومک وشي. موږ باید یو تجارتي یو سرمایه‌ګذاري شرکت ملي ولرو چې خلک سرمایه‌ګذاري وکړي او دا شرکت لاړ شي سړک، پلچک، ایرپورټ، ریل پټلۍ جوړې کړي او چا چې کوم افغان سرمایه‌ګذاري خو یو افغانۍ د 10 افغانۍ ده هغوی ته بیرته فایده ورکړي. نو د دواړو آیډیا دپاره ټول نه اول کې د افغانستان د ملت د اولس کومک ضرورت دی چې دوی خپل دا سپورټ کړي او د آیډیا هم مخکې یوسي. او دویم بدون د شک زموږ نظام ضرورت دی چې کوم چې ډېر مخلصانه موږ سره په دې بخش کې همکاري کړې ده، موږ ته لبیک ویلی دی، فیسونه یې موږ ته معاف کړي دي، دروازې یې موږ ته خلاص کړي دي، باور یې په موږ باندې کړی دی. نو زه هم د زړه کوم دوی نه هم مننه کوم. الله تاسو ټول ته اجر درکړي. بدون د شک چا څه کړي دي جواب به، بدله به او نتیجه به په ورځ د محشر الله سبحانه وتعالی نه ګوري انشاءالله. ځکه دا پاک نیت باندې شوی دی، مطمئن دا مخکې ځي. چې خلاصه یې کوم زه به د باندې نورې خبرې هم کوم، لیکن فی الحال که افغان بیسیم سیم کارت ته لري، ستا خواښې لري، که ستا خسر لري، که ستا ورور لري، راویخله تېنه 650 ډایل کا او څه مقدار چې د وس کېږي سبسکرپشن نه دی، یو ځل تانه پیسې ځي، هغه پیسې ورکه او موږ به افغانستان په آبادي کې مصرفو او هره میاشت بیرته تا راپور درکوو چې ستا پیسې موږ کوم ځای کې مصرف کړي دي. نو الحمدلله چې د شاته دا زما د ژوند یو ارمان و چې دا خبره وکړی شم زه چې دا کار موږ کړی دی او دا ارمان مې الحمدلله پوره شو. ډېر ناچیز نور ارمانونه پاتې دي، هغه به انشاءالله پوره شي. که هغه نه بعد که زه دنیا نه ځم نو فکر کوم چې خوشحاله کس به لاړ شم.